السلام علیکم، څنګه یې دوستانو؟ ښه یې؟ امید کوم ټول به روغ جوړ یې. نننی زموږ درس چې دی هغه ګرامر دی او ګرامر کې څه دی؟ سمپل فیوچر ټنس. سمپل فیوچر ټنس یا ساده راتلونکي زمانه دا هغه وخت موږ استعمالو کله چې موږ وغواړو د راروان وخت باره کې خبرو کوو یا هر هغه کار چې موږ په راروان وخت کې کوو نو موږ کولی شو سمپل فیوچر ټنس استعمال کوو. صحیح ده؟ فیوچر ټنس یعنی راتلونکي زمانه، یعنی هر هغه وخت چې موږ یو غواړو یو عمل راتلونکي وخت کې وکړو نو هغې دپاره موږ کولی شو سمپل فیوچر ټنس استعمال کوو. دا شو تعریف. ټول نه وړاندې موږ سټرکچر ویو. سټرکچر یعنی جوړښت به ویو. صحیح ده؟ جوړښت کې څه دی؟ اول سبجیکټ دی. سبجیکټ کې څه شی راځي؟ هی، شي، اټ، یو، وی، دی یا یو نوم یا دوه نومونه. صحیح شو؟ دا څه راځي؟ دا سبجیکټ کې راځي. مخکې به چې وو موږ بعضې ټنس کې به چې وو دا هی، شي، اټ دا به چې وو دې دپاره موږ ایز استعمالولو او د نور دپاره به چې دی موږ آر استعمالولو. خو دې کې چې دی هغسې نه دی. دې کې ټول ته موږ صرف یو سیز استعمالو. هغه چې دی هغه دی ویل. فیوچر ټنس په څه پیژندل کېږي؟ په ویل باندې پیژندل کېږي. یعنی موږ کولی شو چې دا هی، شي، اټ، یو، وي دا ټول موږ د ویل سره ولګوو. صحیح ده؟ نو موږ به لګوو او بیا به دې نه وروسته څه کوو؟ لومړی حرف د ورب یعنی سبجیکټ، بیا هغې نه پس چې دی ویل او بیا ورب. یعنی ورب څه ته وایي؟ عمل. چې زه خبرې کوم سپیکینګ دا خبرې دي، دې څه وایي؟ عمل دی، ورب دی. زه ګرځېږم واکینګ کوم، زه خبرې کوم، زه هر شی چې کوم لکه اوس واش وینځلو ته وایي ګو تلل دا هم یو عمل شو. میټ ملاقات کول دا هم یو عمل شو او ټاک خبرې کول دا هم یو عمل شو. ټول څه کې راځي؟ دا ټول ورب کې راځي دلته. صحیح شو؟ دا ورب کې راځي. او بیا هغې نه وروسته څه دی؟ باقی مانده جمله یعنی rest of the sentence. دیتا rest of the sentence وی باقی مانده جمله چې چیه پکې راتلو هغې ته rest of the sentence ویل کېږي. دا شو سټرکچر. سټرکچر هم پیژندلو چې سبجیکټ پلس ویل پلس ورب یعنی لومړی حالت در ساده ورب کې به لګو. دلته اوس کولی شم چې هی کې جمله جوړه کړم. هی will go. نو باقی مانده جمله چې he will go tomorrow. دلته موږ چې سره ولیکو؟ tomorrow سره لیکو. چې شو tomorrow سبا. he will go tomorrow دی معنا شوله هغه به سبا ځي. صحیح شو؟ نو موږ یو سره هم دلته اوس لګولی شو لکه you will go tomorrow یا we will go tomorrow. موږ به سبا ځو. یو ورسره لګې، شي ورسره لګې. دا څه شو؟ دا ټول فیوچر ټنس را روان وخت باره کې خبرې کوي. په دې پوه شئ په سټرکچر باندې چې لومړی سبجیکټ دی بیا ورپسې دا نور شي نه لګول کېږي. ښه اوس راځو د موږ سټرکچر ویلي. اوس راځو همدغه کې جملې جوړو. لکه فرض مثال هی دا شو دا مو لګول، ویل هم ورسره ولګېدو او ګو هم شو هماغه جمله شوه ګو او ټمورو دلته مې جوړه کړل. نو څنګه شوله؟ هغه به سبا لاړ شي. he will go tomorrow هغه به سبا لاړ شي. دی لومړی جمله شوله. دې کې موږ ویل ولګولو. بله we will talk tomorrow. we will talk tomorrow موږ به سبا خبرې وکړو. دا څه شو؟ سبا پکې یاد شو. یو بل شی ذکر کم کدی کې ټمارو یا وخت را روان وخت پکې ذکر شي یا ذکر نشي نو پروا نه کوي. صحیح ده؟ ځکه چې دې کې ویل موږ ویل استعمالو نو باید موږ دې نه پوه شو چې دا څه کې د موږ فیوچر ټنس باره کې موږ خبرې کوو یعنی را روان وخت باره کې موږ خبرې کوو. دا څه شو؟ we will talk tomorrow موږ به سبا خبرې وکړو. دا څه شو؟ د را روان وخت باره کې خبره شوله. اوس بل مثال you will go to park. دکې موږ وخت ذکر نه کوو چې tomorrow. you will go to park ته به پارک ته لاړ شي. دا وخت اوس نه معلوم دی. دا هم پروا نه کوي ځکه دې کې موږ ویل لګولی دی نو دې کې ضرورت نشته چې موږ پکې
tomorrow یا بل وخت پکې ذکر کو ته به پارک ته لاړ شي یعنی را روان وخت باره کې خبره کوم هغه سبا هم کېدی شي هغه 1 ساعت بعد هم کېدی شي او هغه نیم ساعت بعد هم کېدی شي نو پوه شو په دې باندې چې دا څه شو دا موږ د را روان وخت باره کې خبره کوو خو هغه نامعلوم وخت دی یعنی ویل ولګېده نو د ضرورت نشته چې موږ پکې دا ذکر کو اوس بل مثال they will meet next week دغه ما next week را روانه هفته ذکر کړ they will meet next week دوی براتلونکي هفته سره وویني یعنی دوی براتلونکي هفته ملاقات سره وکړي څه شو دغه می next week ذکر کړو څه شو دا راتلونکي هفته next week معنی یعنی راتلونکي هفته شو صحیح شو دغه می راتلونکي هفته ذکر کړل چې next month tomorrow دا به ذکر کوي هم صحیح دی او که ذکر پکې نه کینو هم پروا نه کوي نو په دې پوه شوي چې سبجیکټ په لومړی لګو بیا به ورپسې ول لګو او بیا لومړی حالت د ورب چې دا دی او که دې کې اوس دا یعنی وخت ذکر شي او که وخت ذکر نشي پروا نه کوي په دې باندې تاسو پوه شوي ول چې ولګېږي نو دا را روان وخت موږ ته ذکر کوو ډېر ساده الفاظو کې دي او فیوچر ټینس ډېر اسانه هم دی اوس یو بل مثال I will talk to Ahmed. زه بل احمد سره خبر وکړم. موږ ته ویو کنه زه فلان کې سره خبر وکم. د څه شو در روان وخت منتخي. ول بکې شمه. I will ask. زه په پوښتنه وکړم. I will ask. د سیس معلومات غوښتل د پاره ته چې په ضرورت معلوماتو کوم پوښتنه وکم ته کولای شي دا استعمال کې I will ask. He will come next month. He will come next month. دا څه شو هغه به راتلونکي میاشت راشي دې کې وخت ذکر شو دا ساده مثبت جملې اوس کله چې موږ منفي جمله جوړو نو څنګه وکړو د ویل نه وروسته یعنی دلته د ویل نه وروسته به څه لګو not دا خو موږ ټول پوهیږو چې هر شی یا هر جمله موږ منفي کوو نو هغې سره موږ حتما not لګو او یا داسې هم ویل کېږي want دا د دې شارټ کټ دی که چېرته داسې want لګېدلو نو پوه شو چې دا will not معنا ورکوي صحیح ده دا will not چې دی دا will not د دې want شارټ کټ دی په دې باندې تاسو پوه شوئ want یو want دی WANT دا want یعنی غوښتل د دې معنا ده غوښتل صحیح شو چې یو څیز ته غواړي want دا I want something زه یو څیز غواړم دا هغه want دی یعنی ا سره دی او دا want دی دا چې WONT دی دا د will not شارټ په دې باندې شاته تاسو پوه شوي ها اوس مثال دې دی چې I will not talk to Ahmed. I will not talk to Ahmed. زه به احمد سره خبرې ونه کړم. زه به احمد سره خبرې به روان وخت باره کې خبر درې ستا سره ورانه شوله نو ته زه سره خبر نه کوم. صحیح ده نه څنګه شو I will not talk to یا I won't لاندې دغه وګورئ بل مثال I won't talk to Ahmed. I won't talk to Ahmed. د دې پرونسیشن کې باید لږ سوچ وشي او که will not دی نو هغه لږ فارمل راځي فارمل یعنی مؤدبانه راځي او want چې دی انفارمل دی صحیح ده نو که تاسو دواړه استعمال هم پروا نه کوي خو will not چې دی زیاتره استعمالیږي دا want چې دی نو صرف دې دپاره چې تاسو په دې باندې پوه شئ که سبا چې ته want راشي چې تاسو بل want غوښتلو والا ذهن کې رانشي په دې زه خپله هم ډېر وخت نه پوهېدم خو بیا وخت سره پې بلد شوم نو څه شو want ها د دواړه هم ویل شوي چې کله منفي جملې جوړوئ نو تاسو کولی چې دا پاسینې جملې دا راواخلئ او دې سره دلته not ولګوئ not ولګوئ او دا تاسو منفي کوئ ښه منفي مو ویلې اوس راځو منفي کې نور جملې جوړو یعنی هغه تاسو پوهولو لپاره اوس دلته څو جملې نورې وایو He will not tell me هغه ما ته ونه وایي
یو څه خبرې نو ته ورته وایي he will not tell me، هغه به ما ته ونه وایي. څه شو؟ will not راغی دلته. I won't eat this. I won't eat this. زه به دا ونه خورم. د څه شو؟ را روان وخت باره کې یعنې تا ته یو څیز پروت وي، ته چې ته وایې یعنې لږ وروسته یمکن خوري، خو ته ورته وایې چې زه دا نه خورم. I won't eat this. زه به دا ونه خورم. د څه شو؟ نیګیټیو شو. ما درته ویلي will not او won't یو شی راځي. بل مثال we will not go with you. we will not go with you. موږ به له تا سره نه ځو یا موږ به له تا سره لاړ نه شو. د څه شو؟ will not شو. منفي شوه. will not دلته ولګېدلو یا won't ولګې، د منفي جمله شوه. دا لاندینی اخري مثال I will not wait for you. I will not wait for you. زه به ستا انتظار ونه کړم. I will not wait for you. دا څه شو؟ لکه ته اوس چېرته ځې او چاته یو انتظار کوي، یو ملګری د تیارېږي، نو ته ورته I will not wait for you. زه به ستا دپاره انتظار ونه کړم. دا شوه منفي جمله will not دپاره. او اخري چې دی سوالیه. سوالیه یعنې پوښتنه کول. نو هغې کې موږ کولی شو لنډ ویو چې ول به د جملې سر ته راوړي او نور ورپسې جمله راځي، یعنې سبجیکټ به راځي. دا سبجیکټ دی یو. دا څنګه ویل کېږي؟ will you come with me. will you come with me. ته به را سره راځې. نو موږ فیوچر سوالیه وکړله. بل مثال will you wash the dishes. یعنې آیا ته به لوښي ومینځې. last one will you go to the park tomorrow. will you go to park tomorrow. آیا ته به سبا پارک ته ځې. will you go to park tomorrow. آیا سبا پارک ته ځې. دا څه شو؟ دا درې منفي مثبت او سوالیه. دا سوالونه مو ویل. بیا تکرار کړم. سمپل فیوچر ټینس یعنې ساده راتلونکې زمانه هغه وخت استعمالیږي کله چې موږ غواړو د را روان وخت باره کې خبرې وکړو، یو څیز د را روان وخت باره کې ذکر کړو. نو کولی شو سمپل فیوچر ټینس استعمال کړو. که تاسو ته کومې جملې یاد تاسو کولی شئ هم انګلیش ته یې واړوئ او کمنټ کې ولیکئ. مننه.